بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ د سی شارپ د جی آی بیس لیکچر نمبر 8 اتم درس دی کنه. پرون موږ په چیک لیست باکس باندې کار کړو او پاره کې موږ سره دوه خبرې پاتې دي. راځو یو وینډوز فارم اپلیکیشن انتخابو او دا غي نو وروسته بیا راځو د خپل پروجیکټ ته نوم ورکو. مثال my project 8. So دا به موږ یو پراپر لوکیشن کې سیو کوو. یو فولډر به جوړ کوو ډي ډرایو کې. موږ چې دا څومره روزمره کار کوو دا هر یو پروجیکټ بیل اخلو هغه بالته سیو کیږي. صحیح ده؟ بینده کې تاسو ته مشکل نو بیا کوډینګ کتلی شي. نیو فولډر C# lectures 6 AM. Select folder, lecture 8 GUI. Okay. پرون منګه په دې ټول باکس کې کار کړو. کنټرولز او بیا موږ په چیکډ لیست باکس باندې کار کړو. په دې کې دوه خبرې موږ پرېښې وې. راځو دا چیک لیست باکس راخلو. او دا غي نو وروسته بیا راځو پراپرټیز، بیا راځو دلته نه فونټس او دا د ټیکس اندازه ولګ د دې چیک لیست باکس د آیټم ولګ غټل. پرون کوم دی کې بس یو لیکچر اخسته یو کنه. نن با مین هدف چې کوم زمونږ دی کې بس یو سو آیټم ایډ کوم. مثال A B C D E F G H وغیرہ. او یو کار بداو کو چې کله دا چیک باکس څوک سلیکټ کړي هغه باید په سنگل کلیک سره سلیکټ شي، not with double click. if someone ګور اوس دلته ډبل کلیک سره وته کېدا، یو کلیک سره ودا سلیکټ کیږي او بل کلیک سره بچی کی. نو اول خو دې پراپرټیز ترازو چیک ان کلیک دا بتا سو ټرو کی دا به پرون ویل دا شي نه. رازو یو بٹن رالو. رازو پراپرٹیز، بیا رازو فونٹس. بٹن موږ جوړو by the name of check all. یعنی هدف زمونږ دا دی کنه چې دې کې موږ سره څومره آیټمز دي دا انساید دا آیټم باید موږ سره ټول څنګه شي سلیکټ شي. نو یاد ساتئ دا موږ چې کوم دا چیک لیست باکس راخستی دی دلته موږ سره دا چې کوم لاین راځي دې ته ویل شي انډیکس.
او دا انډیکس موږ سره شروع شوی د 0 نه دی یعنی سٹارټ پوینټ دلته موږ سره کیږي د 0 نه 0 1 2 3 4 5 6 او دا صلاحیت نہیں کزه په دې چیک آل بٹن باندې کلیک کما نو موږ سره په دې چیک آل کې یو کانسپټ پکار دی د لوپینګ موږ به په سی سی پلس پلس کې ویلي لوپس ویلي به مې که نه لوپس ویلی شي گردان ته لکه سی فار ایگزامپل دا سات تاسې وګورئ دا سات چې دی مطلب داسې چلیږي روان دی داسې چلیږي چې 12 ته کله ورسېږي ایم مطلب بېرته د یو نه شروع شي بیا چې 12 ته ورسېږي بیا د یو نه شروع شي دې ته ګردان وایي که نه پروګرامینګ کې دا کار اصل کې موږ د لوپ په تھرو باندې کولی شو یا فرض مثال زه تاسو ته یو بل اگزامپل درکړم په ایکسل کې لوپ څه ته وایي لوپس مثال تاسې ولیکل 1 او بیا تاسې ولیکل 2 کله چې موږ دا دواړه ویلیو سلیکټ کړو او دا داسې کش کړو لاندې داسې دې ته هم لوپس وایي پروګرامینګ کې دا کار هم د لوپس په تھرو باندې کېږي نو موږ چې کله په دې چیک لیست باکس کې دا انساید د 0 انډیکس نمبر نه دا آیټمونه سلیکټ کوو تر لایه ناهي پورې نو موږ ته دې کې د یو ګردان ضرورت دی موږ به دلته یو لوپ یوز کوو ورته به وایو چې د 0 انډیکس نه شروع وکړه او چې دې کې انساید څومره آیټم دي هغه موږ ته ټول انتخاب کړه ټول راته سلیکټ کړه دلته ما لیکلی زه لږ تاسو ته تشریح کوم ګورئ موږ سره ما دلته لیکلي فار موږ سره لوپس 3 قسمه دي فار لوپ وایل لوپ and do while loop for loop while loop and do while loop for loop ما यूज کړی دی بیا مې inside یو ډیټا ټایپ اخیستی انټیجر دا end اصل کې یو ډیټا ټایپ دی چې هولډ کوي ځان سره ډیجټس یعنی نومیریک ډیټا I اصل کې یو ویریبل دی it is the name of variable بیا is equal to 0 نه مقصد دا دی چې دی I ته مې 0 انیشلایز کړي یعنی دغه دی I variable کې by default ما 0 ویلیو سٹور کړی دا تاسو کانسپټ کلیر شو دی باندې کنه ګورئ په لوپ کې دیجیتا ویلی شي انیشلایزیشن and declaration both initialization دی ته وایي int I سمانا int I دا مقصد چې موږ سره یو ویریبل جوړ کا او دا غي ډیټا ټایپ واخله I انټیجر دا دا اوس ډیکلیریشن دی دا چې ډیکلیریشن معنا جوړول بلډ کول کریټ کول بیا مې څه کړی دي is equal to 0 ډایرکټ مې په دې I کې 0 ویلیو سٹور کړی دا دې ته انیشلایزیشن وایي یعنی دې I ته مې یو ویلیو انیشلایز کړله دا موږ داسې لیکلی شو ها موږ لیکو انټیجر I دا ډیکلیریشن شو بیا موږ داسې لیکلی شو for I is equal to 0 نو موږ داسې کولی شو چې مونږه ډیکلیریشن د دې فار لوپ نه بهر مو کو
موږ دلته دواړه کار انسایډ کړی دي د ویریبل ډیکلیئر کولم کړي او هغه ته بیا ویلیو انیشلایزیشن دواړه کړي نو که تاسو نو سو کوېشن وکړي چې په دې لوپس کې دی پارت ته کم پارت ویلی شي دی ته ویلی شي ډیکلیریشن او دی ته ویلی شي انیشلایزیشن ډیکلیریشن معنا د ویریبل جوړول او انیشلایزیشن معنا ویریبل ته د یو ویلیو اساین کول تاسو ورسېدئ که نه ها بیا شرط مې لګولی کنډیشن که آی چېرته لیس دین شي د چیک لیست باکس 1.item.count یعنی مقصد دا که چېرته آی کوچنی شي د چیک لیست باکس 1.item.count نه ځکه هغې کې شروع ما تاسو ته وویلي د کوم نمبر انډیکس نه کېږي د زیرو نه یعنی د زیرو نه شروع وکړه او داسې لا یتناهیزه لیمټ مې دلته ورته نه دی ټاکلی چې مطلب لیس دین 10 یا لیس دین 20 یا لیس دین دومره نه 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 بس د زیرو نه شروع وکړه او لا یتناهي داسې چلیږي آی پلس پلس دې ته ویلی شي انکریمنټیشن پارت یعنې موږ سره په آی کې زیرو سټور ده د زیرو نه به موږ ته آیټمونه سلیکټ کړي تر کم پورې به سلیکټ کړي تر هغې پورې چې څومره وي نو دا پلس پلس دا اصل کې د انکریمنټ آپریټرز دي یو عدد زیاته یو عدد زیاته دلته موږ کانسیپټ دا یوز کړی چې د چیک لیست باکس 1 کې 0 چیک سلیکټ کا 1 انډیکس سلیکټ کا 2 انډیکس سلیکټ کا 3 انډیکس سلیکټ کا دا سلیکټ نه سلیکشن کوا نو مطلب دا چې آی پلس پلس یعنی دا پلس پلس د انکریمنٹ آپریټرز دي دغه په آی ویریبل کې د زیرو نه شروع وکړه او دې ته یو زیاتوه یعنی زیرو نه اخواته 1 2 3 4 5 6 دا یو دی آی کې زیاتوه کله چې یو آی کې موږ زیاتوو مطلب ګوره 1 دا به چیک شي 0 دا به چیک شي 1 دا به چیک شي 2 دا به چیک شي 3 دا به چیک شي په دې ترتیب باندې دا فار لوپ شو دا د فار لوپ سٹارټ باډي دا د فار لوپ اینڈ باډي دا چیک لیست باکس 1 ډاټ سیټ آیټم چیکډ آی ټرو یعنی په آی ویریبل کې د زیرو نه شروع شوی دا یو هغې کې انکریمنټ کېږي چې څومره چیک باکس وي دا ټولې ټرو که ټرو معنا ټیک مارک ده راځي اوس پریکټیکل وګورئ چیک آل ډبل کلیک for loop integer I is equal to 0 this is the part of declaration and this is the part of initialization تاسو دې خبر باندې ورسېږئ که نه اوس ورته وایم I is less than check list box 1 dot what set item checked the items ولې موږ ورته وایو ځکه په دې کې چې دا څه ویلیو پراته دا یو آیټم دی آیټم 0 آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3 آیټم 4 په دې کانسپټ باندې موږ ځو dot items dot count او دا غینه وروسته بیا I plus plus ورې دا فار لوپ دی ما یو ویریبل واخیستو د دې فار لوپ په تر باندې مې دی کې عددونه سٹور کړل د زیرو نه واخله تر لا یتناهي پورې ما ورته وی چې په دې چیک لیست باکس 1 کې چې څومره آیټم دي دا کاونټ کا دا غي کاونټینګ د سونه شروع کا د صفر نه چې صفر نه شروع کی کنه
بس لا تناهي چې څومره آیټمونه په دې چیک لیست باکس کې دي ټول به کاونټ کې وبې شمیري. اوس موږ ورته وایو د چیک خبره ورته اوس کوو موږ ورته وایو چې check list box 1 dot set item checked यानी set का item checked का the I की ची सप्रात दी that check मंगता true I के सप्रात दी प I के दा प्रात दी ची प दे check list box के सुमरा items दी दा वश मेरल शो او دی ویریبل کې دیږي کې سٹور شو. تاسو په دې خبره باندې ورسېدئ کنه. او دلته مې ورته وی چې دی آی کې موږ څه اچولې دي نو هغه آی کې چې موږ سره دی دا د چیک لیست باکس آیټم دي هغه وشمیره د 0 انډیکس نه شروع تر څومره لایه تنهي پوری چی وی او دا هغه چیک سټیټس چې دی هغه ټرو کا. اوس ګورئ چیک آل کدی کی مثال موږ څومره آیټم سواچو مثال ماوس DIT CIT DL ICT C++ Java C language او دا څلور چې څومره آیټم وی ټول بچی کی. که مثال د خبرې یو خاص آیټم دی کې چې کومه هغه کې به د لوپ ضرورت مونږ ته نشته دی. د لوپ ضرورت مونږ ته ځکه دلته چې مونږ به دې کې شروع کوو د 0 انډیکس نه چې څومره لاندې آیټمز دي ټول به سلیکټ کوو نو دې کې یو گردان ضرورت او دا گردان چې مونږ کوو نو دا به اصل کې د فار لوپ په تر باندې مونږ کوو. ګورئ چیک لیست باکس 1 ډاټ set item checked checklist box 1 dot set item checked is equal to true. check list box 1 dot items 0 is equal to true. समाना पदे check list box 1 की ची सुमरा items दी कम item دا असल की द array मानावर की द array दा दुआ कम sign चुमंग use को करना दा समानावर की द array दा यो array दा और दी की दनन ची कम मंग सरा यो खाना शुरू की देता index वाई 0 नंबर इंडेक्स बांधे چې کوم آیټم پروت دی نو دا هغې هغه چیک سټیټس څنګه کته هغه ټرو کا. نو په 0 نمبر انډیکس باندې څه پراته دی ماوس. نو که چېرته د یو خاص آیټم چیک کوو نو د هغې لپاره به موږ کوډینګ پروګرام بیا داسې کوو. اوس که مثال دی کې څومره آیټمز دي موږ وایو چې اټس اوکې دا چیک آل کا او سیف کوو به بیا ډیټابیس ته. زم چې نه دا واپس ان چیک کټول نو د ان چیک د پاره به سیم ان چیک آل डबल क्लिक सेम तरीका फॉर कीवर्ड काउस शुरू इनसाइड इंटीजर यो डेटा टाइप दे आई यो वेरिएबल दे इज इक्वल टू 0 पर आई के मंग यो वैल्यू स्टोर करा ब्या शर्त वर्त लगो का आई के चरता आई की तरागे पूरे अदुना स्टोर कवा तर सोची दा आई कुछ नेशी दसिशिना द चेक लिस्ट बॉक्स 1 डॉट items dot count
آی پلس پلس یعنی په آی کې به تر هغې پورې عددونه سټور کوي تر څو پورې چې دا د چیک باکس لیکس 1 آیټمونو نه دا آی کوچنی شي او دا وسه کوچنی کېږي مطلب لا یتناهي به دې کې چې څومره په دې چیک باکس کې چې څومره آیټمونه سټور کېږي هغه به دلته کاونټ کېږي او دلته به سټور کېږي check list box 1 dot set item checked I false check list box 1 dot set item is equal to sorry check list box 1 dot set item checked او دا غي نورسته بیا I او دا I نورسته بیا false there is any mistake set item checked I comma true sorry तब टर्मिनेटर बने उसको دا यूज को बया خو دې مسله ټول جدا شو دا به true کو نه دا false تاسو چې بعض سافټویر چې کله انسټالوي نو هغه کې دا مسایل لکه ډېر ایټمونه راشي او کم فیوچر انسټالې چیک آل ان چیک آل چې وی کنه دا سي بیا د هر یو انډیکس د لپاره ځان ته پروګرامینګ کیږي د هر یو د لپاره کله چې یو سافټویر چې مطلب دام یو ماډیولي بیا مطلب د دې لپاره ځان ته کوډینګ کو د لپاره ځان ته کوډینګ کو دې د پارازان ته کوډینګ کو ها اوس مثال مونږ یو لیست جوړ کې مونږ وایو چې را ډیټابیس ته د دې چیک لیست باکس نه دغه فیوچرز اډ کا یو کس وایي چې نه بس تیر شو بس نه پرې د سبا وګورو کلیر آل بٹن باندې چې کلیک کو چې دې چیک لیست باکس 1 کې څومره آیټمز دي دا باید څنګه شي باید کلیر شي ګورئ clear all double click دا مونږ چې دلته څه سټور کړي دي ځکه دې ته څه وایي آیټمز دي کنه د دې پراپرټیز چې دا آیټمز دي بس سمپل خبره ده چیک لیست باکس 1 ډاټ آیټمز ډاټ کلیر آیټمز چې دی د چیک باکس لیکس 1 پراپرټیز دا او دا کلیر اصل کې فنکشن دی دا فنکشن دی چې کلم دی باندې کلیک کو د کې چې څومره آیټمز دي دا به کلیر شي پوه شئ تاسو دې باندې هوم ورک په دې کې ځان سره واله ها هوم ورک ګوري پرون موږ دا خبرې کړې وې چې موږ کله دی چیک باکس لیکس ته آیټم ایډ کو یو بٹن راخلو مثال ایڈ آئٹم double click check box list dot items dot add the text box 1 dot text that show the add kawa text misal likama dld misal ccnp دا CCNP زبیا ایڈ کوم ډوپلیکیټ آنغه تاسو به د مخنیوي وکي چې باید په یو چیک لیست باکس 1 کې دوه آیټمونه ایډ نشي کچرته ویو مونږ بل ایډ کو
مونږ ته باید وارننګ راکړي چې دا آیټم په دې ځای کې شته دی دا ضرورت درته پیښیږي یو مشتری راغی تا بل جوړی ورته مثال کتابونه یې واخیسته قلمونه یې واخیسته ریډ بول یې واخیستو پیپسي یې واخیسته مطلب راځي آیټم اخلي خو بل جوړی که نه دلته یې لیکي ځان سره مې بي چې ته یو آیټم ډوپلیکیټ بل کې ورسوې چې کله موږ ډوپلیکیټ رسو موږ ته باید ووایي چې یاره دا آلریډي په انوایس کې لیکل شوی do not add this it's your homework خیر داخلي لپاره خو موږ په ټیکس باکس باندې به پروګرامینګ کوو چې په ټیکس باکس کې به صرف کریکټر سٹور کیږي نمبرز به نه سٹور کیږي صحیح ده آز ما کار دی بیا بس موږ بل لیکچر را بشي استاد کار فی الحال چې دی غدا دی چې تاسو باید په دې چیک لیست باکس کې یو آیټم ډوپلیکیټ اډ نه کړئ هومورک هم واخیستو او چې کوم یو هومورک زه په سی شارپ کې در کوم ضرور نه ده چې حتما تاسو وکړئ خو زه به دا یو کار بیل بیل ګورم پریکټس هغه سورس فایل به یې ګورم او چا چې نه وکړی دې نه وروسته به 10 افغانۍ هغه جریمه یې صحیح شو که نه ټول ځان سره واورئ ضرور نه ده چې حتما دې وشي په هغه د سورس هغه پریکټس فایل به زه ګورم نه 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 دا یو ویریبل نیم دی هر نوم اخیستی شي خو داسې نوم بنالی چې هغه یو کیورډ دی اوس مثال ته ورته ورکړه مثال اس اوس ته که داسې وکړې که نه چې دا اس بایټ والی که نه دا اوس کیورډ دی او موږ ویلي د ویریبلز په جوړولو کې دا اصول چې کله موږ د ویریبل جوړو یو ویریبل ډیکلیر کوو د ویریبل نوم به داسې نه وي چې هغه به یو خاص کیورډ وي تارس اخیستی شي ګوره ایم اخیستی شي کیم اخیستی شي هر څه چې اخلی خو داسې یو مشخص هغه کیورډ به نه وي مطلب ذهن دې خلاص شو که دا د دوم ګوره ایم اخیستی شي بیم اخیستی شي ام هم اخیستی شي هر یو چې تالی مهمه نه ده اینو والا ګوره یو خبر یاد ساتئ سی شارپ اصل کې یو کیس سینسیټیو لینګویج دی که تا مثال یو ویریبل دلته غټو حروف باندې ډیکلیئر کو او دلته به یې واړه لیکي نو دا به بیا نه پېژني و بجې اخوا کلاس ته ورسې استاد سره چا دا سوال نشته دی چا دا مشکل شته پوښتنې وکړه دلته کس بار ناست دی استاد استاد پوښتنه وکړه استاد استاد خرازو ورپسې یو بل کنټرول ته چې هغې ته ویلی شي کامبو باکس څه ورته ویلی شو موږ ټایم به کم وي دا به انشاءالله سبا ډسکس کو بیا خو اول به نن به لږ یو بل شارټ ډیټ ټایم پیکر به ډسکس کو ګورئ ډیټ ټایم پیکر ډیټ ټایم پیکر مقصد مونږ چې کله یو اپلیکیشن جوړو نو یو سافټویر چې کله مونږ جوړو که نه یو ډیټابیس جوړو مثلا نو دوی څه نه مونږ هغه فارم کې ډیټ انتخابو چې دا سیل په دې ډیټ وشو دا انوایس په دې تاریخ جوړ شو یا رجسټریشن په دې ډیټ باندې وشو نو ډیټ ټایم پیکر دې ته وایي چې دا تاسې راواخلئ که نه او بیا تاسو دیزی کې هغه ډیټ انتخاب کړئ you can go this
نو چې کله تاسو ډیټ ټایم پیکر راواخلئ اولنې پراپرټیز چې کوم ډیټ ټایم پیکر لري هغه د دې د فارمیټ پراپرټیز د فارمیټ دا ډیټ ټایم دوه قسمه طریقو سره یو داسي دې ته لانګ ډیټ وایي ټیوزډے جولای څلوېښتم 2013 بعضې کسان به دا ډیټ په دې شکل باندې نه غواړي نو تاسو به راشي بیا دې ځای کې فارمیټ او د فارمیټ نه وروسته به تاسو بیا چېرته راشي شارټ دې ته اوس شارټ ډیټ وایي شارټ یو کین سی اونلی د نمبرز د اوومې میاشتې څلوېښتم تاریخ 2013 کال ګورئ چې کله ډیټ سلیکټ کړئ او د هغې نه وروسته بیا د پراپرټیز ته راشي د دې فانټ نه لاندې یو پراپرټیز ده د فارمیټ په نوم باندې شارټ لانګ که ټایم انتخاب کو نو بیا به صرف ټایم پکې راځي او که ډیټ انتخاب کو شارټ دا به راځي که لانګ انتخاب کو دا به راځي بیا ادې کې خو دومره خاص خبرې هم نشته دی خو یو سوال درنه کېږي how to get a date from date time picker and message box لکه موږ داسې وایو که نه یو بټن به راواخلو بټن get date او مثال چې کله زه دې باندې کلیک کوم ډایرکټ موږ ته دغه ډیټ د دې نه راوچت کي په شي کې میسج باکس کې تاسو دې باندې ډبل کلیک کړئ دا ډیټ ټایم پیکر چې تاسو راخستې د دې خپل نوم دی ډیټ ټایم پیکر 1 ډبل کلیک زه لیکم message box dot show misal date is ya misal today date is plus sign use ko تشي plus bangsa da pare wala go څنګه کنه ته تاسو وایي هغه په دې بارني لوپ کې خبره ختمه شوه تا ولې په پوهنتون کې سی لینګویج نه دی ویلې نه دی ویلې څلورم سیمسټر کې تا نه دی ویلې دا ولې C++ دی C++ is more advanced than C نو هغه کوم دا لوپ شته دی فار لوپ وایل لوپ ډو وایل لوپ هغه خبره چې ما مخکې وکړله هغه د پلس پلس خبره وه پلس پلس چې دی په پروګرامینګ کې دا د انکریمنٹ آپریټرز دي یو ویریبل کې عدد سټور کې یو د سټور کې لوپ فار لوپ کې دی ورواچو نو دا پلس پلس چې کله یوز کې دغه یو بزیاتی یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه داسې هغه پلس پلس و او دا چې دی صرف اونلی پلس آپریټر دی کاري صاحب څه دپاره یوز کېږي کنکورډنیټ دپاره دلته پلس ګورئ دلته یو عمل اجرا شو چې کله دې بټن باندې څوک کلیک کړي نو صرف میسج به ډسپلی شي خو زه دویم کار دا غواړم چې دا هغه ډیټ ټایم پیکر نه هغه ویلیو راوچته کړي او د میسج باکس سره یې ډسپلی کړي دوه کاره موږ کوو که نه څه پکار دی دلته اوس زبردست پلس ساین به یوز کوي
او دا غي نه وروسته به تاسو بیا ورته وایې کنه دای ټمپریچر 1 ډاټ ټیکسټ اسوره سره دی باندې کنه یعنی پلس ساين موږ د دې لپاره یوز کړي چې کمباین کی کانټینیټ کی ویلیو د ټمپریچر د دې میسج سره. Run this, click here. Today date is Tuesday, July 24, 2018. هدف مې د دې خبرې نه داو چې کلم تاسو ډیټابیس ته د ټمپریچر نه ویلیو سٹور کوئ په ډیټابیس کې به د فیلډ ډیټا ټایپ ډیټ ټایمي یا به ډیټي نو موږ به داسې لیکو ډیټ ټمپریچر 1 ډاټ ټیکسټ او که موږ داسې ولیکو ډیټ ټمپریچر 1 ډاټ ویلیو وایا आंसर बिल्कुल भी चेंज कीजिए ګورئ لکه نن چې د مثال سره رښتم تاریخ دی کنه سبا به ډیټ ټمپریچر کیو ګوري 25 دی یرم بدلیږي کنه نو یې کوم سره نه بدلیږي چې کله 2019 کال شي به بدلیږي چې کله یو چا د سافټویر جوړ کیږي نه او هغه کې ډیټ ټمپریچر یوز کوي نو ډیټ ټمپریچر د دې لپاره چې کوم ډیټ ستا په کمپیوټر کې روان دی هغه به دې کې راځي اوس ګورئ چې کوم یو ډیټ ټایم دې کې رواني هغه به ډیټ ټمپریچر کې تا راځي. ها دلته مخکې ما ولیکل ډاټ ټیکسټ اوس مې ولیکل ډاټ ویلیو صحیح ده چې کله موږ ډاټ ویلیو ولیکو نو بیا به موږ سره دغه کم ډیټ چې راوچتېږي که نه دا به ټیکسټ نه وي یعنې هغه لانګ به نه وي بیا اومې میاشتې څلېرویشتم تاریخ 2013 کال 2 بجې 1 منټ 18 منټه AM نو مقصد شارټ لنډ خلاصه دا چې ډیټ ټمپریچر موږ هغه وخت یوز کوو چې کله موږ یو GUI جوړو ډیټابیس ته موږ ډیټ ټایم سٹور کوو نو بیا بل خیر تاسو استعمالوي ډیټ ټایم پیکر سبا به ان شاء الله په کامبو باکس باندې کار کوو لیبل باندې به کار کوو دا څه به لاندې ځو ډیجیټل د پاره بیا موږ خپل پروګرامینګ کوو څنګه مثلا یو دوه لیبلې داسې رالو ښه ورته ګوره پروګرامینګ نه کوم صرف یو انټرفیس جوړو ما دلته موږ لیکو چې مطلب هاور سوري موږ څه لیکو بیا موږ لیکو مثال منټس په دې شکل باندې موږ به خپل یو کلاک ځان لپاره بیا جوړو like this په دې باندې بیا موږ پروګرامینګ کوو دلته به سات خیراته هاور دې کې به منټس راته خي او سره څنګه کې به بیا دلته شي راته خي seconds as well صحیح شو دا کدی کې ډیجیټل کلاک نشته ها تبا ځان لپاره خپل جوړې د لیبلز په ترو باندې